هغه سه ملک دی لکه یو بادشاہ او داغه یو دوبیو نو هغه دوبی خر ساتله او دوبی ګارد لبه پجامه وړي اخر مرشو چې خر مرشو نو د دوبی خزي جړل چې خر می مرش زما میړه په پجامه دوبی ګارد توړي اوس به مونږ څک چې خزي جړل د بادشاہ خزي ته تاسو کو چې ولی جاړي ویلانډه مړ دے د دې دوبی د خر باندې لنډه نامه یې شوا لنډه مړ دے د بادشاہ خزم په جړاش اوس دا تپوس د دوبی خزې نه کوي دا لنډه دې څه شي خود دوبی خزه جاری چې لنډه مړ دے نو د بادشاہ خزم په جړاش ور سره نورې سویلای چې که خیالو کوي کوم چې د بادشاہ خزه شي هغه سویلایم ډېرې پیدا شي د دې مالدارو خزي چې هغه سویلایم ډېری دا زمونږ د سپېری چې دا غوي د خزو سویلای نه ستاسو زمونږ د خزو څوک سویلای نه مالدار سړی خزه چې هغه ناسه د خزه د سیب نه چې نه کی ابل اورز یو د راغټه خزر راغلی و د پندای نه نو د پاکستانو خزو چې د ځان ته د خانک سنډي نیولې وې ریګمال او ځانونه ریګمالول څه چل دی د پفوا میټینګ دی د پفوا کوي میټینګ ګورو بچی چاته بخکی وہ یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر دا خدا استاد سو جنگ دے گورو چ سوک بے گٹی خدا یو چوئی او تاسو بل چوئی گورو چ سوک بے گٹی کارا خبر ہے چې خدای بے گٹی او تاسو بے بیلئی خدای استاد سو جنگ خدای وی خزی ما وباسي بار تاسو وباسي خدای وی زنا مکوئی تاسو کوي شراب مس کوي تاسو اس کوي آرام مخرئی مردار مخرئی تاسو خرئی خدا استاد سو جنگ دے نازیزان د بادشاہ خزاوه داغه خو سویلیم ډیر اغیم په جړا شو چې د بادشاہ خزه جړل نو اغیم جړل بادشاہ کور تراغه خزه ته وای چې خزه ولی جاړي ویلانډه مړ دے بادشاہ په جړاش جاری چې خب بیگم صاحب جاری نو ته هم جاړه چې جاری نو دربار تلاړو وزیرانو وی صاحب ولی ویلانډه مړ دے وزیرانم په جړاش او زمونږ صدر صاحب چې جاری نو دا وزیران به بچ پاتیش یا دا د شورا کې چې صدر صاحب زمونږ په جړاش د شورا منبرانو جړا خو پرېږده چې دا مولیان په کې تلي دوی به په ګیري شو کولو شروع وکړي ای دغه ګیرې مو سوځه ای شرمېدلو دوی به ګیري شي دلته د پیښور شورا کې یو دغه کړی دی نو د هغه د خولې ته چې وګورې د مئی غوندې خوله ده خالص د مئی خوله ده نو هغه ته چې څوک وایي کیا حال ہے اور بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا ہے دعا کریں اللہ کامیاب کرے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا یعنی دا من صوبائی شورا چی جوڑا دا دیکھ لا سب بوجھم شتا بڑا بوجھ پڑ گیا اللہ کامیاب ہم چلی عزیزانو ہو بہو دغا مثال دے وزیران ہم ټول په جڑا شو څه چل دے صاحب ویلنډه مړ دے وزیران هم په ځان راکې خو چې لنډه مړ یو پکې چرته د خدای او خيار او هغه چې صاحب دا لنډه دې څو یو وزیر نه تپوس کی وی خبر نه بادشاہ جاړي چې لنډه مړ دے بس مونږه تپوس اوس چرته کولې شو او مونږه په جڑا
وزیر ورغله بادشاہ ته چې صاحب دا لنډه څوک هغه به خبر نیم خو زما ملکه جړل چې لنډه مړ دې بزم په جړا شو پته نه چې خزي تراغه بادشاہ چې خزي دا لنډه څوک دی وی خبره نیما خود دوبی خزي جړل چې لنډه مړ دې بزم په جړا شو د دوبی خزه راو وخته وی چې خزي دا لنډه څوک دی چې ټوله بادشاہي په جړا شو وی دا زما د میړه خرو امرو نو ما هغه پسې جړل تاسو پوه شئ هغه چل دی لنډه مرده تپوس نشتا چل کړه لنډه دې څه شي اس منصب باندې داغه اهل نشتا تاسو وګورئ په ملک کې اعلی تعلیم چې دی هغه میډیکل دی اعلی تعلیم په پاکستان کې هیڅ سیټ په یونیورسيټي کې دومره په مشکل نه ملاويږي لکه میډیکل او بیا په څومره مشکلات او تکلیفات یو سړی ډاکټري کوي بیا یوازې د ملک په ام بی بی ایس نه بیا جرمنی او لندن او امریکای ته ځي څوک سرجن کیږي او څوک ایم آر سی پی شي او څوک سشي او څوک سشي او راشي وزیر وګورئ سلورم جمعات پاس د ملک اعلی تعلیم وګورئ ډاکټري او د وزیر قابلیت وګوره وای په ایمان چې لنډي والا کې صدا کنه دا خبره کوي پته نه لګي خو چې څوک دا به خپل دی اهل دی او کنه دی په منصب ناست نو چې ورځ تیریږي زما د دې پخوانو بزرگانو په دې خبرو د ایمان نور مضبوطی چې هر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا اور اس کی تیریگی ندا شعر بانی میں ایمان نور مضبوطی کی چې هر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا پاریو سانگچ الو ناستی نو د گلستان انجام بچوی گلستان د پارخ محافظین پکار دی دردمن خلق پکار دی نو چارک ساخ باندی بدوان او الوان ناستی نو د گلستان انجام بچوی د ملک انجام بچي د وزیر پکور کې چې د قانون خلاف ورزي کیږي د وزیر پکور کې د وزیر پکور کې د ملک قانون خپل اندې پایماليږي د غریب پکور کې به د قانون څخه احترام کیږي او څه عزت به کی قانون خو باول ته خپل ځان حاوی کوي زد د اسلام نوم الستاسو په مخ کې والم چاول د اسلام د سر نواله تر دې نامه پورې هما په ځان باندې راوستي کړه نو بیا د ستا په مخ کې زد اسلام نوم والم او که زما خزه دې د جشنونو افتتاحګانې کوي تاسو ته د زرا پاسم چیرونو اسلام ډېر ښه شی ده ان شاء الله تاسو ته زر را روان دي او خزه مې دې د جشنونو افتتاحګانې کوي د دې خلقو په خوله به په ملک د اسلام څه اثر کیږي اسلام به څه راشي کمال راغلی دی اوس د زوال انتظار کوي زوال دارشي د اسمان نه کیږي زوال د انسان د طرف نه نه ترقی او کمال تم خدای سره رسي او زوال بیا خدای عزیزان یو حدیث ته
هغه ته حدیث جبريل وای. جبريل علیہ السلام راغله او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسونه یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الاحسان اخبرني عن الاحسان وغیرہ. پیغمبر ورته ټول بیانو. آخر کې ته تپوس کوي چې اخبرني عن الساعه یا رسول الله اوس په دې نه پوهې کچې قیامت وکړي قیامت کیږي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې مل مسئول عنها باعلم من السائل. د قیامت په مسله کې ستا او زما علم یو برابر دا علم سوا د خدای نه بل چاته نشته. علماء محدثین وایي چې ایمان اسلام احسان د دې تپوس کا جبريل کو د رسول الله نه هغه جواب ورکو. دې تپوسونو سره د قیامت د تپوس مناسبت څو قیامت څه ضرورت وو ایمان او اسلام او احسان دا تپوسونه ټیکو نو بیا قیامت راته وه د قیامت او د دې الفاظو منځ کې مناسبت نشته. مولا عثماني لیکلي دي چې خبره دعوت د جبرائیل غرض داو چې ایمان او اسلام او احسان یا رسول الله تا ما ته بیان کو نو ایمان اسلام او احسان دا خو کمال دی او هر کمال سره زوال لازم دی. نو کمال دی راته بیان کو یا رسول الله اوس د زوال ورزم راته وخی چې زوال به کله کی. خیال مراد عزیزانو مارزو کو چې هر کمال سره زوال لازم دی هر کمال سره. رحمان بابا وی کړ وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا دا سبا نه ده که زما مینا پتا دا خطا نه ده بلتا کپ بلچا دا روان دا بیداستا چی سوک دا بلچا مختگوری آئینه نا صفا دا صفان دا بلم لاکم مخشتا چی سڑے ورطا وگوری بل مخشتا بل کم مختے چی سڑے ورطا وگوری او هغه ته ایمانی او دلی سرور محسوس شي. که مخ ده خو مخ ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مخونه لته ستاو زما مخ بچي چې خلک راته وګوري شیشه راوالی د خپل مخونو ته وګوري او زبم ورته وګوري زمون مخ ته چې خلک وګوري شیطان ورته را یاد شي. مونږ مخته چې وګوري شیطان ور یاد شي. مونږ مخته کتو مونږ له فطري حسن لاړ هغه شی لاړو چې بوجه به په سر پرتاوم خلک به د مخ په تماشا ولاړ بوجه د شړای کمیس به غوسته او ملائکو به د مخ تماشا کو شړای کمیس نبګوري رحمان ولها غمختا نبګوري رحمان ولها غمختا ملائکی چې د حسن تماشا کا کمخته خو مغه مخته زمون څه مخونه زمون مخونه خو بنوټي جوړ دي. تاسو دا پیرانو ګورئ په اخبار کې به فوټو چې دوی د دې ګیرو سره څه نخري کړي هغه پټکو سره څه نخري کړي په سری لپټي چې را چولی په وړي کې به ګرمه جوبا چولی چې بیا پیر نخکارم چې جوبا مې نه چولی
تاسو ګوره هر ورځ په اخبار کې راځي پلاني ځای عرس مبارک، عرس مبارک او چې عرس مبارک او چې عرس مبارک. لبغړي ګرځي صاحب عرس مبارک دی چنده واچ. هغه ورځ یو څو غونډګان راټولو ډولکیوال ور سره او څه چل دی ورکه د بابا عرس ته چنده سپې د دوی چرس مرسو شي او صاحب سپې ډمان ممان راوړي د بابا په قبر ګټ کې دا ورسي او کدا کار څوک نه کی دا نوري نقشبندیان حضرات ما غوندي مولیان راولي مدخانان د ناستی او هغه خلق ته وی چې د شپیان دامن دام برود ټول شپه خدای ته په سجده اعلان کې ټول شپه پوسکای چي خدا کا منظم سار نه کوي او صاحب ما غوندي مدخانان راولي او بس لاس ماس ولا ګرم کی هغه نه غوس جوړ کی تاسو غوندي د خدای ساده ناستی او چې کده هم دغه ده واله کده سره دي څه کده سره څه وستا شکرانو ته به لاس نیوي تا نه به شکرانه اغسته او پاغي به وخت تیروله کده د دوا کې اثر ونه ستا شکرانو ته به محتاج کړي نه وي د دې ځان له دوا وکي ار سره دعا ځان له ولې پخپل نه کوي قران ویلي دی خدای مرکه چې ورک شي ساره بزرگ ما تراغه دیر شپای رويسته وی چې دعا ل در تراغلی دا در کوم چې دوا راته وکي مال نوړو خو میرا ټوپ کو چې ته وایلم دیر شپای ډیر شه ده سکار به می پیوش وړه کې می خیالو کو چې دا عمر او 10 بده خراب شي زه خو اول لیک یمنا خسړې زنه میا زنه نه د ګردی غوس نو سیما نه د ببرشیر نیکن وسیما نه د شیخ میالی صاحب نو سیما زه خو یو خوار سپیره غریب پریده د خدای ګناګار مختورنه ما نو په دیر شپه ځکه دله دوا حکم دا خو منافقت ته پیسې بتواله مو زما دوا یقیني ده د په حق کې نه لګي ما ته ځان معلوم ده دا د دې قوم حال ده دا د دې خلق خدای گلنو اوریدونکو ناصر خان کیسٹ ہاؤس بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ دا فقیر خان سرے دا ناصر خان دکان چې فرعون په ابتدا کې یو ډېر خوار انسان بعض بزرگان وایي چې د مور سره په کشتۍ کې سورو او هغه وخت کې دا د غېږې ماشومو نو کشتۍ په دریاب کې ماته شوه مورې ډوبه شوه او د یو تختې د پاسه پاتې شو اوبو یوړو د سیند غاړې ته یې وغورځولو هلته چاره ونیوه وې ساتلو تربیت یې کولو د ده هغې نه بعد چې لوی شو نو بیا دیرې پې باندې ساتلې د زمانې حوادثو انقلاباتو د بادشاہ جوړ کړ بیا ما تیره جمعه تاسو ته ویلي چې پخوا به دا د تعجب خبره ګڼلی کېده چې دا دیرې مکاندار څنګه بادشاہ جوړي نو په د خپل ملک کې به دا تاسو منلی وي چې دا دیرې مکاندار چې دی هغه بادشاہ جوړې دی ځکه په دې پاکستان کې ډمانم وزیران جوړ شوي دمتوب نه رانیولې دی او وزیر کړی او الله دې ما ته معافي وکړي کما ښځه چې د 500 سړو په منځ کې ناسته وي د کم قماش ښځه په دې سملای کې وګورئ ښځې هم پکې ناستي ښځې په دې پېښور کې وګورئ دا د بیډي ممبران چې جوړ شوي دي په دې کې ښځې هم ممبرانې شوي کمیټه هاوس کې چې څه وخت کې میټینګ کېږي ښځه هم پکې ناست
نو کومه خزه چې پردو سړو سره ناستې دا پاکه خزه نو عزیزانو کپلیتی او مردار خزه دا علاقې مشر جوړې دی شي او دا قوم ولا ووټ ورکړي دلته دا کونسلرانې چې کومې خزه جوړې شوې دي دی له دې قوم ووټ ورکړي دي او دوی منبره کړي ده قومي اسمبلی کې چې خزه ناشته وي دې قوم ولا ووټ ورکړي دي او دوی منبره کړي ده صوبایي اسمبلی کې دې قوم ولا ووټ ورکړي دي او دوی منبره کړي خیال امراغ نو کداغه سي پلیتی او مردار د ملک سربراهان جوړې دي شي نو فرعون دا دیری مکاندار کا چرته بادشاہ جوړ شو نو دا څه د تعجب خبره عزیزانو په دومره خواره او بد ورځ د تربیت شوه او د زمانه انقلاباتو چې څو وخت کې دنه بادشاہ جوړ ک او څو وخت تیر شو نو د اعلانو کو چې زه خدای ما زه خدای ما او زما رعایت چې څومره ده دا چې سحر را پاسې نو اول برازي ما ته به سجده کوي هغه نرستو به بیا بل کار پسې عزیزانو حکم حاکم مرگ مفاجات دا حاکم حکمو خلق براتلو د تبه سجده کول درې نیم سوا کال په دې اسنا کې تیر د فرعون 300 کال عمر 300 کال چې دغه غرور او تکبر انتها ته ورسید نو الله پاک اراده وکړه چوس دغه غرور او د کبر انتها وشوا اوس زوال پکار عزیزانو دا یو ټکی یاد لرئ چې هر کمال سره زوال لازم هر کمال سره زوال لازم دی کم شی چې کمال ته ورسی فوراً بیا زوال شروع شي بیا په دې دنیا کې به تاسو لیدلی چې کم شی چې په تیزه ترقی وکي په تیزه زوال هم کوي تاسو به کتلی چې بعضې سړی پرونه خره سرولو نن چې دی کروڑپتی شو کروڑپتی شو هلکه دا څه چلو شو څه چلو شو پته نشته څه چلو شو څه چلو خبر نه عزیزانو عمره سړی چې بیا ګوره سردلان دی راوغورځي یا د غرور نه پلاره پچا سلام نه اچولو چې کروڑپتی وکنه او یا چې راګیر شه نو بیا د سلام دین زوی ځان نه جوړ کړي چې په بازار کې روان اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ما تجربه دا مشوا قومي لید د هندوانو او د انګريزانو زمانہ ما ته یاد ده ځالکم خو یاد دی راته چې د انګريزانو او د هندوانو زمانہ کې به د انګريزانو د اسونو خاصنه پاکول او د هندوانو هغه د پیتلو لوخي به وینځل د هندوانو تلو نه بعد پیسې او دولت چې ور سره راغې نن تاسو وګورئ ساله جوړ کړي عزیزان پیسې او دولت الله دې امان راکړي هر کار په سړی کې دا دوه ورځو خبره ده یو عجیب
یو مردار خزا په موټر کې ځان سره کې نه او د جمرود مهرو تزي اول ته په موټر کې بدفعلی کوي او د جمرود تحصیلدار پر راځي او دواړه نیسی او پرتګیستلی د جمرود په بازار کې ګرځي پرتګیستلی خزا خو پتو پاولا اجی سے پتا څه بلا شوی و پیسې او دولت چراشي سوګ حج تبیا نه ګوري ګیره تبیا سوګ نه ګوري منځونو تبیا سوګ نه ګوري دا دعا کوي چې خدای امتحان را باندې مکا دا تاسو چې ډېر ځانتا بزرگان وایي امتحان نه دی شوی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو بیا به منم ولمن خاف مقام ربه جنتان چې قران ویلي دي دا وخت خودل دی چې ته په ګناه قادر شي څوک نه او رستو شي د خدای د یاره دا ډېر ګران کار دی دای څوک نشي لوی لوی شیخان لوی لوی نیکان پدا سے مردار دغه کې نیولې شي دي بیا عدالت ته چې بوتلی دي ورته شیخ صاحب دا ولي ورته ولي آدم علی السلام نه غلطي نه وشوي ان لله تاسو اوس وایي چې اعلی موټر ایئر کنډیشن موټر د کراچۍ نمبر پلیټ په لګیدل دی او بیا د مردان نه خزر اولی او د جمرود مهرو تا او بیا د بدفعلی کوي او بیا پرتګیستلی د جمرود په بازار کې ګرځي نو عزیزه وای تو مشو مغرور بر حلم خدا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد از ترا وای د خدای په صبر چې غاور نشي دا غرور در کې را نشي جزار څه کوم خدای ما ته څنوي تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد از ترا سورج پس بدی اونی سی خدا سی بدی اونی سی چې بیا بستا خلاصولو والا هم څوک نه خلاصولو والا د خدای په صبر غاوره کېږه ما زبوخم تا تبیا استادا بدن او استادا دولت چې الله تعالی اونی سی او استادا بدن بیا تا اخلاص کی یا استادا دولت تا اخلاص کی په دې کائنات مالک د کائنات صرف د خدای ذات ته بل نه څوک دی بلم څوک شته اوس بیا خبره ده چې مونږ په کوم ملک کې اوسېږو په دغه ملک کې خدای څوک پیژنیم نه د دوی اعتماد په خدای نشته د دې قوم اعتماد په خدای دا د دوی دین او مذهب نه دی چې د کائنات مالک خدای دی د ګډیرونه دي هر چا پسې به بیناري پوهیږي نه چې دا زه څه وایم